دا په 1950 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له لوري د بشر په تاریخ کې د اولنی فضایي بیړۍ سپاتنیک غږ دی. مګر اوس د مځکې په مدار او له مدار څخه د باندې د سټارلینک غړوسکو پرته څه کم 4000 سپوږمکۍ او فضایي وسایل شتون لري چې له ټولو سره موږ پر اړیکه یو. خو موږ د مځکې له مدار او له مدار څخه د باندې و دغو فضایي الو ته څنګه اطلاعات لیږو او رالیږو؟ که تاسو غواړئ د مځکې جغرافیایي تمځای یا جیو سټیشنري مدار ته چې د مځکې له سطحې 14000 کیلومتره لوړ دی سفینه ولېږئ، نو اول سفینه یا رغبیلګه پوشکۍ باید په رادیویي څپو عیار سي. رادیویي څپې یو ډول الکترومقناطیسي شعاوې دي چې په ثانیه کې د 300,000 کیلومتره په سرعت حرکت لري، یعنی د نور په سرعت. کله چې فضایي پوشکۍ له سیګنال سره عیاره سي، دلته د مځکې انتنونه دغه سیګنالونه هلته وسپوږمکۍ ته لیږي. دلته مځکني انتنونه خورا حساس وي. ډېرې سپوږمکۍ مځکې ته د اطلاعاتو لیږلو اخیستونکی او لیږونکی دوه تړوني لري. په 1960 میلادي کال کې ناسا د اپولو ماموریتونو لپاره نوی سیستم طرحه کوي. دا په دې خاطر نه چې اپولو فضایي ماموریتونه له مځکې څخه لرې ځي، بلکې د دې لپاره چې ناسا باید په سفینه کې د لیږونکو ستورمزلو سره اړیکه ولري او ترڅنګ د اپولو ماموریت نشرات پر ټلویزیونونو ژوندي نشر کړي. دوی د دې لپاره د یونیفاید ایس باند سیستم په لاره واچوي، ترڅو هر ډول مخابراتي د کنټرول غږیزې او ټلویزیوني جلا جلا فریکونسي په یو ترکیب کې د یو انتن له لارې ولېږي. ناسا پر مځکه د سیګنال نیونکو کاسو په مټ وکولای سو چې د همدې سیستم له لارې د فضایي بیړۍ سره پر اړیکه وسي. د همدې سیستم په مرسته کنټرولونکو مامورینو په فضایي بیړۍ کې د ناستو ستورمزلو سره دوامداره پر اړیکه وه. مګر کله چې فضایي بیړۍ له مځکې څخه د سپوږمۍ شاته نیامه سوله، هغه ګړۍ د 40 دقیقو لپاره د ستورمزلو سره ټولې اړیکې وشکېدلې. پر دغه مهال ستورمزلو د فضایي بیړۍ د تیزواله ماشینونه ولګول، ترڅو بیرته د سپوږمۍ هغه مخ ته راښکاره سي چې له مځکې ښکاري. ماموریت کنټرولونکي پوهېدله چې دوی به 40 دقیقې وروسته بیرته د اپولو 8 فضایي بیړۍ اړیکه ترلاسه کړي. We've got it. Apollo 8 now in lunar orbit. There's a cheer in this room. This is Apollo Control Houston, switching now to the voice of Jim Lovell. یقیني چې کله سیګنال لیږونکی تر سپوږمکۍ د لیږلو واضح مسیر ونه لري، نو په هغه صورت کې دلته پر مځکه هم شونې وي چې له سپوږمکیو سره دې اړیکه پرې سي. مګر د دې ستونزې د حل لپاره ناسا فضایي شبکه جوړه کړه. دا د مځکې په جغرافیایي تمځای کې د ځای پر ځای سپوږمکیو په کارولو سره اطلاعات د یوې او بلې سپوږمکۍ څخه د سیګنال په ډول لاس پر لاس او بیا تر مځکې رسوي. دا یوازینۍ لاره ده چې د مځکې ټولې خواوې د سپوږمکیو تر پوښښ لاندې راسي. فضایي شبکه به یوازې د مځکې پر مدار د سپوږمکیو اړیکه یو له بل سره ولري، خو هغه نورې سپوږمکۍ چې د جغرافیایي تمځای څخه لرې دي، هغه څنګه؟ که سپوږمۍ نه وي نو د مځکې جاذبه کشش به لا هم تر 1.5 میلیون کیلومتره پر سټلایټ اغیزه ولري. خو د لمر جاذبه کشش به بیا پر سټلایټ هغه وخت مساوي سي چې سټلایټ له مځکې څخه 1.5 میلیون کیلومتره لرې سي. مګر هغه فضایي الې چې بلیونونه کیلومتره له مځکې څخه لرې دي څنګه اطلاعات رالیږي؟ ویجر یو فضایي بیړۍ د مځکې څخه تر ټولو په لرې واټن کې قرار لري. دغه فضایي بیړۍ په 1970 میلادي کال کې فضا ته وتوغول سوه، ترڅو زموږ لمریز نظام د باندې وڅېړي. له هغه راهیسې له مځکې څخه شاوخوا 23 بلیونه کیلومتره لرې تللې ده، او لا اوس هم په ساعت کې د 62,000 کیلومتره په سرعت وتلې فضا ته روانه ده. شاید په راتلونکو کلونو کې موږ اړیکه له لاسه ورکړو. د فضایي شبکې سیګنال لیږونکي یا ترانسمیټران دونه نه دي قوي چې د ژورې فضا له فضایي بیړیو څخه سیګنالونه واخلي یا یې ولېږي. نو هغه سپوږمکۍ چې له مځکې څخه دونه لرې وي، د اطلاعاتو لیږلو او رالیږلو لپاره موږ ژورې فضایي شبکې ته اړتیا لرو. پر مځکه شاوخوا 3 ځایه لکه امریکا، اسپانیا او استرالیا کې د ژورې فضایي شبکې مشترک انتنونه یا کاسې نصب سوي دي. همدا امکانات هر یوې د مځکې پر شاوخوا په 120 ټاکلې درجې کې ځای پر ځای کړي، ترڅو 40 ساعته د اسمان ټولې خواوې یا په بله معنی اسمان 360 درجې ټوله تر پوښښ لاندې ونیسي. دا هره دستګاه 10 متره غټه کاسه او ترڅنګ ورسره څو نورې کوچنۍ اغیزمنې کاسې یا انتنونه هم وي. د انتنونو دغه کاسې دومره کولی سي چې ان د یوې معمولي راډیویي څپو زرګونه ځله کمزوري سیګنالونه هم ترلاسه کړي. هغه سپوږمکۍ چې مځکې ته نږدې دي معمولا عادي ټیټ خپروونکي انتنونه کاروي، کوم چې سیګنالونه ټولو خواو ته خپروي. ځکه خو په نسبتي ډول دلته پر مځکه دغه سیګنالونه اسانه وي چې ونیول سي. خو په ژورې فضا کې د سپوږمکۍ یا فضایي بیړیو لپاره قوي خپرونکي انتنونه کارول کیږي.
قوي خپرونکی انتن بیا سیګنال شاوخوا نه لیږي ډیر تمرکز یې پر راډیوي څپو وي چې سیګنال سیخ سیدا تر مځکې را رسوي د بیلګې په توګه که وایجر 20 میلیونه کیلومتر لرې وي نو د راډیوي څپو په کارولو سره د مځکې څخه 10 کیلو واټه سیګنال لیږي دغه سیګنال 10 ساعته نیسي چې د وایجر 1 تر حساس انتن پورې ورسیږي که یې پرتله کړو د مریخ روباټ څخه مځکې ته سیګنال په 15 دقیقو کې را رسیږي دغه ډول وایجر 1 چې بیرته مځکې ته 10 واټه سیګنال لیږي نو څومره چې دغه سیګنال په فضا کې ځي هغومره یې ځواک کمیږي او تر مځکې خورا ضعیف را رسیږي خو د سیګنال ځواکمنتیا دومره مهمه نه ده مهمه دا ده چې د سیګنال اخیستلو لپاره باید حساس انتنونه وي د ژورې فضایي شبکې اړتیا ورځ تر بلې ډیریږي په 2014 میلادي کال کې د مریخ سیارې د ریکانیسنس مدارو کې تر 300 ټربیټس ډیر اطلاعات دلته مځکې ته رالیږلي دي دا چې موږ دوامداره و ژورې فضا ته بیړۍ توغوو نو په راتلونکي لسیزه کې به مو د ژورې فضا سره اړیکه 10 برابره زیاته سي